الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لعنت د الله دی وي پر رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړو باندې. او په بل روایت کې دا یو لفظ وسره بلابد دی الرائش. رائش هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د دې رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکو په مابینځ کې کار کوي. نو پر دې درو سره باندې چې د الله تعالی جل وعلا شانه لعنت وي چې دوی دا رشوت یو د بل رشوت اخلي او فساد خپروي. رشوت تعریف یې څه دي، مثالونه او نتیجه یې. که په چیرې په یو ټولنه کې رشوت عام سي، نتیجه به څه وي؟ او دا کار اوس په هر اړخ کې که ګورو، موږ په هر ورګان کې ګورو، دا شی خورا ډېر عام دی او ډېرو کسانو غوښتنه هم کړې وه چې په دې اړه باندې یو مختصره ویډیو دوی ته جوړه کړم. رشوت خو نو تعریف ته ضرورت نه لري، ځکه لویو کوچنیو نورو ښځه یې ګرده پېژني چې رشوت څه ته ویل کېږي. خو بیا هم علماو د رشوت په اړه باندې لیکلي دي نوع من انواع الفساد. رشوت چې دی دا یو ډول دی، یو نوع دی، یو ډول دی د ډولو څخه د فساد. د فساد د غټو غټو ډولو څخه یو ډول هغه رشوت دی چې هغه ته په قرآن کریم کې سحت ویل سوی دی. الله تعالی جل وعلا شانه فرمایي: سماعون للکذب اکالون للسحت. کفار او منافقان دا و درواغو ته و بې بنسټو او باطلو خبرو ته ډېر ښه غوږ نیونکي دي، او اکالون للسحت ډېر لوی حرام خواره دي. علما وایي د سحت څخه مراد رشوت دی. کفار ډېر لوی حرام خوارو رشوت خواره دي. د کفارو د رشوت خوړلو ځینې کسان اوس دا وایي چې والله په غربي هیوادو کې او په کفري هیوادو کې دا رشوت نسته، او دا یوازې په خاصو څو ملکو کې ستا یا په ځینې ورګانو کې ستا. دا داسې اوس یو فتنه ده، دا داسې یو لوی عذاب دی، دا داسې یو لوی فساد دی چې د کفارو څخه شروع سوی دی. اوس مسلمانان هم تر خپل دغه لاندې کړي دي، اثر لاندې کړي دي. الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ څخه وساتي. سحت په عربي کې هغه شي ته ویل کېږي بنیاد ایستونکی، بیخ کښونکی. نو رشوت ته سحت ځکه وایي چې دا د یو ټولنې، دا د یو نظام، دا د یو قانون بیخ او بنسټ کاږي. تعریف یې علماو لیکلي دي: هغه مال دی دا رشوت چې موظف کس ته، چې یو څوک پر یو ځای باندې موظف وي، یو ټاکل سوی مسؤلیت ولري، دی د یو ارګان مسؤل دی، دغه موظف کس ته دا مال ورکوي. د دې لپاره ته دا ورکول کېږي دا مال چې ده ته هغه څه ورکړي چې هغه بل چا حق دی. د بل چا حق دی ته د پیسو په واسطه باندې د دې ارګان مسؤل ته ورکوي چې دا پلاني حق ته د دې خپلې وظیفې څخه په استفاده ماته راکړه. نور نومان یې تحفه و شیریني او سحت. مثالونه د حاجت پوره کولو لپاره هغه کس ته مال ورکول چې هغه مسؤل دی. یو مسؤل کس ته پیسې ورکوي چې وازما حاجت را پوره کړه، او دا ستا حاجت پوره کول دا د مسؤلیت دی. بې له دغه پیسو دی باید د خپل مسؤلیت سرته ورسي. اوس که تذکره جوړه هم دی ستا څخه شل دغه غواړي چې ستا ټول قوانین دغه برابر دي، دا ټول پر اصول برابر اسناد ولري، هم دی باید دغه دا دروکي اصول باندې برابر دي، دی باید تاسو ته تذکره درکړي، دی باید تاسو ته ستا هغه کوم کار چې تا په لار راخصې دي هغه باید در پوره کړي. میټر راباسي او هر شي چې راباسي، کوم ضرورت ستا کوم مسؤل کس چې ته ورغلی او ستا قانون مطابق ستا ګرده شان برابر وي، هېڅ ضرورت نشته او نه تا ته جایز دی او نه ده ته جایز دی چې دی ستا څخه پیسې واخلي، ځکه دی خپل یو معاش لري او خپل راتب لري. دوهم، موظف کس ته تحفه ورکول. یو څوک پر یو ځای باندې موظف دی، پر یو ارګان کې مسؤل دی، هغه ته تحفه ورکول دا جایز نه دي. علما وایي وکې که چیرې د قریب و، د اکای و، مامای و، خوررې و، ورارې و، ورورې و، پلارې و، تحفه یې ورکړله، دا پروا نه لري. اجنبي کس چې پخوا ده ته تحفه نه ورکوله او اوس چې دی پر سر د اقتدار دی د تحفه ورکوي، دغه تحفه د لپاره اخیستل جایز نه دی. نه ورکول جایز دی، نه اخیستل جایز دی، ځکه دا په رشوت کې راځي. و که چیرې بالفرض داسې و یو چا یو اشنای درلودې، هر وخت یې تحفه ورکوله، هغه ده ته تحفه ورکوله، یو وخت دا د اشنای بیا هلته یو ځای موظفه سو، بیا د خپل عادت مطابق تحفه ورکړل، بیا پروا نه لري.
او که تحفه د ده د چوکۍ په خاطر ورکوله نو دغه تحفه اخیستل جایز نه دي. دغه رنګه دا اوس یو عام رواج ګرځېدلی دی چې یو څوک پر یو ځای باندې کښېني، یو ځای معرفي کړل سي، پر یو چوکۍ کښېني، نو ډېر ملګري روان دي د دې خبرې څخه ناخبره چې دا کار جایز نه دی، ګلان یې ورواخیستي وي شان. پخوا دته تا دا ګلان ولې نه وروړله؟ و که چې دا ستا داسې عادت و چې مخکې د دې چې دی پر سر د اقتدار راسي ستا دا عادت و چې دته چې ګلدستې وروړلې، نو نن هم د دې خپل عادت مطابق که ته ورته راسې پروا نه لري. نو یو موظف کس ته پرته له دې چې دی ستا قریب وي او ستا چې عادت داسې وي دا تحفه ورکول دا ته جواز نه لري. دغه رنګه درېیم د یو ارګان مسؤل خدمت کول. یو څوک د یو ارګان مسؤل سو ته د هغه خدمتونه کوي، دغه خدمت ستا دپاره جایز نه دی د خدمت کوي، وړیا ډول باندې د خدمت کوي. یو خو هغه دی چې مزدوري باندې خدمت وکړي هغه پروا نه لري. په وړیا ډول باندې د یو ارګان د مسؤل د یو موظف کس خدمت کول دا ته جایز نه دي، او نه به هغه کس دا جایز چې د څخه چې په موخته کې دا خدمت واخلي، ځکه سبا هغه د څخه تقاضا کوي او په دغه ډول باندې د خپل کار مخته بیایي. څلورم د قاضي مېلمستیا کول، خصوصا د قاضي مېلمستیا کول. و که یو وخت قاضي د اکا زوی و، ماما یې و، بل دوست و قریب و، د وخت په وخت هغه ته مېلمستیاوې کولې، خو اوس هغه نفر چې د اشنا یو هغه قاضي سو دی که مېلمستیا ورته وکړي پروا نه لري. او که د قضا په خاطر باندې د چوکۍ په خاطر درته مېلمستیا کوي دغه هم په رشوت کې سبل کېږي، په کار نه دي. دا مثالونه دي واضح، او ډېر مثالونه نور هم لري، خدای مختصر یو څه مثالونه دي. نتیجه د دې چی شته چې په یو ټولنه کې رشوت عام شي، نو نتیجه بیا چی شوي؟ اوله نتیجه دا ده چې حقوق ضایع کېږي. ټول حقوق د یوه حق ابل ته ورکول کېږي، د بل د ابل ته ورکول کېږي، هېڅوک به هېڅ شی به په خپل هغه اصلي حالت کې پاته نه وي، هغه حقوق به ټوله ضایع شي. دوهم، د هر ارګان مصلحتونه ختمیږي. هر ارګان چې هر ریاست چې هر شعبه چې د کومو منافعو او ګټو مصلحتونو لپاره بنا سوي او جوړه سوې ده د هغه ټول مصلحتونه له پښو لاندې کېږي. ټول مصلحتونه دغه ارګان ختمیږي په کوم ارګان کې چې رشوت ځای ونیسي. درېیم، خائن او جاهل امیر کېږي. یو خائن کس، یو جاهل او ناپوه کس به هغه به امیر وي. امین او عالم به مأمور کېږي. یو عالم، یو امین، یو خادم کس به د ټولنې خدمتګار به، یو عالم او شال کس به هغه به مأمور کېږي، د هغه په لاس کې به هېڅ شی نه وي، په سر د اقتدار به جاهلان او خائنان وي. پنځم، ظلم د عدل ځای نیسي. شپږم، چل او فریب د نصیحت ځای نیسي. یو وخت داسې به و چې چا به یو چا ته دغه نصیحت کوي، خپل اشنا ته به نصیحت کوي چې دا د خیر کارونه وکړل، په ښو به امر کوي، له بدو به یې راګرځوي، د ده خیرخوا و، د ده ته به نصیحتونه کول. کله چې رشوت عام شي، د رشوت په عمومیت کې دا مشکل هم پیښېږي چې هېڅوک بیا د بل ته نصیحت نه کوي، داسې کار نه ورته کوي چې هغوی د ده په خیر وي. چل او فریب کوي، یو د بله په چم کې سړي، یو د بله په فریب کې روان وي. اووم، هر قوم کې چې رشوت عام سي په رعب به مبتلا سي. په کوم قوم کې چې رشوت عام سي، خصوصا هغه کسان چې رشوت خواري، دوی به الله تعالی په رعب او ویر مبتلا کړي. د دوی په زړو کې به ډېره ویره وي، د ډېرو نورو کسانو څخه به دوی په زړو کې ویره وي. ابتلاعات به الله جل وعلا شانه په راولي. دغه حرام چې دی په خپل اولاد خوري، په خپل ځان باندې خوري، رب العالمین بیا په دې دنیا کې هم ذلیل او خوار او شرمنده کړي، په آخرت کې به هم سخت عذاب ورته مقرر کړي. رشوت په هغه صورت کې علما او هغه د دې ورکوونکي ګناه نه ده، د اخیستونکي دپاره حرام دی چې ستا څخه دی په زور باندې اخلي. یو خپل د حق دپاره چې ستا حق وي مګر نه درکوي. یو ظالم واکدار دی، پر سر د اقتدار دی، ستا حق دی نه درکوي. ته د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره که درته یو شی ورکړي، که څوم دا رشوت دی، خو هغه اخیستونکي ته حرام دی. علما وایي، رد محترم الله صاحب لیکلي دي چې هغه اخیستونکی ګناهګار دی، دا ورکوونکی خو په خپله رضا نه ورکوي او نه، او بلکې دا یو ظالم دی، په زور یې ګواکې چې نه اخلي، که غصب چې کوي. نو الله تعالی جل وعلا شانه دې مو د نارواو څخه وساتي، خصوصا دغه لوی فساد چې د هرې بدبختۍ اصل او بنیاد دی رشوت. رب العالمین دې هغه کسان چې په اخته دي هدایت ورته وکړي او دغه ناوړه عمل څخه چې الله تعالی جل وعلا شانه نجات ورکړي. بله خبره ده، د یو څوک چې موظف کس دی، پر سر د اقتدار دی، د هغه دپاره تحفه. ځینې کسان دې رشوت ته د تحفې نوم ورکوي، وایي دا خو نو تحفه ده، د فلانکي دا تحفه. وای نبی علیه الصلاة والسلام بارکم تحفې قبلولې، تحفې به ورته راتللې. زما ورونو علماو لیکلي دي، عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه چې کله پر سر د اقتدار سو، د مسلمانانو خلیفه سو، نو یو والي و
د عراق نه پېژنم د عراق د یو بل ولایت یو والي و د هغه وخت د خلافت اسلامي د یو والي په حیث باندې یو چا تحفه ورته راولېږله د هغه تحفه رد کړل دا تحفه زه نه غواړم او هغه د ولایت څخه معزول کړي لرې کړي هغه ورته وویل چې دا تحفې خو نبي علیه السلام قبلولې عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ورته وویل تحفه چې نبي علیه السلام ته ورکوله د هغه د نبوت په خاطر ورکوله محبت یې د ده سره کوي اظهار د محبت یې کوي د نبوت په خاطر باندې او موږ ته چې د ولایت په خاطر راکول کېږي چې زه دغه یم د مسلمانانو پر سر والي یم مثلا ولي الامر د مسلمانانو یم نو ماته یا نور والیانو ته دا رشوت دی خو دا د نبي علیه السلام خصوصیاتو چې هغه تحفې قبلولې هغه ته د نبوت په خاطر ورکولې نو هیڅ یو ارګان مسؤل ته تحفه اخیستل جایز نه ده و که قریب و هیڅ مشکل په دې کې نشته د اجنبي کس څخه تحفه د اخلي او هغه اجنبي داسې دی چې پخوا هم دته مخکې درځي چې دغه پر دا چوکۍ مقرر شوی دته هیڅ نوع ګټه او تحفه نه مګر نن چې دی پر سر د اقتدار د تحفې ورکول کېږي د دې کار څخه چې الله تعالی جل وعلا شانه ملک مسلمانانو ورونه خو دې ټوله راوساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته